زیات اهمیت لري. نو قدرمندو دویمه موضوع دا خبره چې موږ او تاسې خپل مسئولیت وپېژنو، احساس د مسئولیت. موږ او تاسې دا جهاد ولې کوو؟ یهودو او نصاراو سره او عیسایانو سره او بیا همکارانو سره. نو په دې اساس مو کوو چې د الله حکم داو کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تكرهوا شيئا فهو خير لكم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواه جهنم وبئس المصير. خود دغه آیاتونو په اساس کفار سره به جهاد کوو او دا جهاد دفاعي جهاد دا فرض عین اقدامي جهاد نو. اوس چې جهاد دفاعي چې څنګه فرض عین نو دغه نظام ساتنه او حفاظت هم فرض عین ده. دې حفاظت به هم څوک به کوي؟ هم تاسو. قدرمندو اسلامی نظام حفاظت کم قوم کم ملت کوي؟ تاسو ته حضرت شیخ صاحب حواله درک علامه ابن خلدون رحمه الله مقدمه کې لیکله کم قوم چې په غلامیت پاتې شوی وي، همیشه د پاره اجیران پاتې شوی وي، د اغیارو په ایما او په اشاره باندې حرکات او سکنات کوي، هغه ملت هغه قوم اسلامی نظام د حفاظت د پاره قربانی نه ورکوي. هغه ملت او هغه قوم اسلامی نظام حفاظت د پاره جد و جهد کوي چې هغوی د حریت د چتر لاندې د ازادۍ د چتر لاندې ژوند تیر کړی وي او جد و جهد یې کړی وي او هغوی د اسلامی نظام د حفاظت د پاره بیا قربانی ورکوي. او مثال کې بنی اسرائیل ذکر کوي. بنی اسرائیلو د فرعون غلامی وکړه، موسی علیه السلام الله مبعوث کړ او بیا د دغه غلامی نه موسی علیه السلام الته امر بالمعروف نهی عن المنکر وکړ. خو فرعونیانو مقابله شروع کړه، بیا ساحران را جمع کړل، بیا اویا زر ساحران را جمع کړل د یو موسی علیه السلام خلاف. 45 ملکونه بالفعل امریکایان او جمع ناتو شلو کالو کې د افغانستان هیوادوالو خلاف سونه منفی تبلیغات او ظلم او بربریت بمباریانی او بی عزت او بی فتح کړل زمونږ فتمن خویندې او په سپوی وداړل او په دنیا کې داسې څوک نه ول چې دغه فرعونیان او جابر ظالمانو ته څوک غږ پورته کړي چې تاسو د بشریت او د انسانیت خلاف عمل ترسره کوئ. لکه فرعون چې څنګه د موسی علیه السلام قومو چې څنګه یو ماشوم به پیدا شو، یو کوچنی، هغه به حلال که. خو آخري کامیابی الله موسی علیه السلام ته ورکړه. موسی علیه السلام حوصله ونه بایله، خپل قوم سره روان شو، هجرت وکړ، بحر قلزم ته ورسېده. الله بحر قلزم ورته تابع کړه، مسخر کړه او بیا چې فرعونه را ورسېده الله بحر قلزم کې هغوی غرق او ذلیل کړل. د ټول فرعونو چې څومره وسایط او وسایل او اسباب الله اتومات هغه بني اسرائیل ته منتقل کړ. لکه د امریکایانو د یهودو چې څونه وسایط او اسباب هغوی کوشش وکړه چې تخریب کی او آخري شتون چې پاتې و میدان هوایی کې لکه بنو نذیر او بنو قریظه
په خپل لاسونو باندې خپل کورونه یې ړنګو. امریکایانو د افغانستان سرمایه هغه ټولې تخریب کړل. نو دنیاوالو چا هم غږ پورته نه کړ چې دا تاسو خو د انسانیت او د اقوام متحده او د ملل متحد د اصولو نه خلاف عمل تر سره کړه. چا هم غږ ونه کړ. دا دوی ته نه عقلا جواز و، نه عرفا جایز و، او نه نقلا جایز و چې د افغانستان سرمایه تخریب کی.